ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د یمن یو گورنر دی ابراهانو می دی تپوس یې وکړ چې دا په مکه کې چې کومه کعبه ده او کوټه ورته وایي کوټه غوندې ده دا څه شی دی؟ خلق ورته یې دې ته بیت الله شریف وایي او خلق ته طواف کوي او بیا وایي چې زمونږ ثواب وی دا د یمن خلق دې دپاره هلته ځي وی او صاحب آرډر یې وکړو چې یو سړی بم مکې ته نه ځي دلته وله زه هغسې کوټه جوړوم راځئ دې ځای نه طواف کوئ او ثواب بم کي بات گورنر آرډر دوه ورځو کې کوټه تیاره شوه غلاف پې وغوړېده اعلان وشو چې نن نه بعد به یو سړی مکې ته نه ځي راځئ به او د دې کعبې طواف به کوئ دا ګناه د چا ده؟ ګناه د چا ده؟ ګناه د ملک د قانون ده. ګناه ستا او زما نه ده. ګناه د ملک د قانون ده چې د ملک قانون یو شو او قرآن او حدیث شو بیا به زه تاته ووایم چې اوس دې د ذکریتوب نامه څوک والي یا دې د بل څه نامه والي یا دې د بل څه نامه والي یا دې د بل څه نامه والي. وګور ګناه ستا او زما نه ده. ګناه د ملک د قانون ده. په ټوله دنیا کې داسې ملک وښایئ چې به یک وخت پکې درې قانونه چلیږي. په ټوله دنیا کې قانون د ملک صحیح پکار دی چې د ملک قانون ټیک شو هر سړی به په خپل ځای ټیک مجال دی چې څوک سپېږمې راکاږي. دې خوا وګوره نن قدم بیرته غل ولې دی؟ ولې دی؟ جماعت کې هاي کېړی مې ولې کېړی مې چا یوړې غریب مونځ له راغلی بیړی غرکش جماعت کې مولا ګړی چا یوړه چا یوړه وایي ګړی چا یوړه لوډ سپیکر چا یوړه قالینی مسله چا یوړه د شپې راځه دوکان مات شو سامان چا یوړه غل رونی و پولیس چې ویني و پرچای پې ورکړه عدالت ته لاړ هلکه تا کړی چې خبرم نه نو دا حل دی ولې وی جی پولیس والما نو ځکه مې ووی چې ما پټ کړي ها لہذا گنجائش کې دیشي چې دې په ضمانت پرېښوي پرونی زما کېړی پټي کړی وې نن راته برېتې تاوی راووتو چې څه دې وکړه دا دې بیا راغلم تاسو خیال راغی زناکار په ملک کې وګورئ صدر کې روانم صدر روډ باندې جنکو لاس ورک موټر ته ډرایور ورته موټر ودرول چې وې درولو نو موٹر تو والا تو وہی کہاں جانا ہے بھائی آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے دن لئی ٹیبل کو چلے ٹیبل کو نورتے پیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں میں پھر آؤں گا چماغ پیڑا دے خر کا شاڈ رہے ورتے میں دادی سوک بس اگی کیا منڈی کڑے جنا کو او د موٹر روان کو رستونه می په سکو والو ډرایور چې دادی سوک ما ته وی دامن درته وخود چې بیا په تقریر کې وي دا سوک وي قسم په خدای دې په دې سرکو بازار لګېدلې دې د عصمت فروش ہے سیرت طیبہ سننے والو اس کا علاج کرو سیرت طیبہ د دې علاج وکړي بازار لګېدلې د عصمت فروش ہے په هوټل کې شپه کا هر څه چې غواړې د شپې به راځي کېږي به څه انجام په د داسې ملک څه په چا کې چې په هېڅ ګناه پابندي نه وي ډمې ګډېده وګوره په اسمبلی کې بل پاس شوی و چې ډمې ګډېده بند چې بندي کې بندي هلکه ډمې بندي خما ته وګورئ یوازې ډمې ګناه کړې ده چا غریبه به نه ګډېږي دا د بند مخې ته چې د هلکان ګډېږي
یوازې اډمه ګناهګاره ده. تاسو خیال راکړئ یوازې دا وګورئ. نو عرض مې داو چې زمونږ د ملک عجیبه غوندې شو. یو دوه کسو جګړه وه چې خدای لوی دی او که رسول لوی دی. یو زړې بوډۍ ښځې ته راغله وی ترورې زما او د ده جګړه ده. دی وایي چې خدای لوی دی او زه وایم چې رسول لوی دی. نو تم پوی که هغې ورته ویل ستاسو دواړو د خدای بې خو بس زمونږ خو داسې ښه زمانه وه پخوا چې نه پکې خدای او نه رسولو خو یو شاه دوله او یو شاه منصورو. اوس تاسو د نوې زمانې پکې خدای هم را پیدا که او رسول هم را پیدا. پخوا به جایز او ناجایز د خدای او د رسول کارو. اوس جایز او ناجایز د انسان لاس کې. که انسان وی چې دا جایز دي جایز دي، که هغه وی چې ناجایز دي ناجایز. زما عزیزانو ملک د عصمت فروشۍ ډیپو دی. بیا موجوده وخت کې دی یو ښځه دمه ولې پاتې شي؟ ولې په زور یې ونیسئ او یو سړي ته یې په نکاح کوي. ټیک ده، یو ته یې په نکاح کوي. خبره خلاصه. ته دې په دې اسلامي مملکت کې دمه ولې په بالاخانه کې دی ولې ناسته یې؟ ګډېدوله دی ولې؟ اسلام خو په دغې نه راځي چې د ټي وي دمو ته داسې لوپټې ور په سر که چې هغې کې نور لچک پیدا کړي. نن خو ستا د ملک تهذیب چې دی د ټي وي پرده ده. د ملک تهذیب د هغې په پرده چې کوم لباس د ښځو ګوري هغه لباس زمونږ ښځو جوړ کړی. کوم لباس د هلکانو ګوري هغه لباس زمونږ هلکانو جوړ کړی. زمونږ ملک تهذیب محمدی خو شته نه. ما ته ګوري ما ہم تو دیوانے ہیں خدا تم کو بھی دیوانہ کرے. ہم تو دیوانے ہیں خدا تم کو بھی دیوانہ کرے. عرض میں داؤ عزیزانو چاب رہا اعلانک جنبزی حکم حاکم مرگ مفاجات خلق نتل دمکی او سڑے تلے دے یمن تا. دمکی او سڑے ویخا اگر کعبہ چکما په مکه کې زما د خدای په حکم جوړه ده. داغه مقابله کې ابرها تا یو کعبه جوړه کړې ده. والله که تر هغې روټۍ وخورم چې تر څو پورې مې د خپل خدای د کعبې بدل نه اغست. مکی کلمې داسې داسې کیږي چې زما د خدای د کعبې بدل می تر سونی اغسته روټای بنه خورم. نن دا جذبه څوک لري پړکی؟ تاسو وای په ایمان قبله اول د مسلمانانو قبله اول بیت المقدس شل کال وشو د یهودو په قبضه کې ده. شل کال وشو د یهودو په قبضه کې ده. مسلمان چرته خوبم لیدلی دی چې زما د خدای کعبه د یهودو په قبضه کې ولې ده؟ لیدلی هم دی په ایمان وای. د سیکانو جماعت دربار صاحب به ورته وي د اندرا ګاندي په وخت کې فوج کشي پې وشوه او سیکان پکې مړه شوه. یو میاشت کې سیکانو دننه دننه د خپل جماعت بدل واغسته یو میاشت. او د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم ہے بورنا کر. تنن ایک عرب په دنیا کې او دومره غوندې اسرائیل دی تا د خپل خدای د کعبه بدل دیوانه بس. اډو دا پوهیږم نه دا ماته چې څومره ناستي په ایمان کې په دې پوهیږي په دې اډو پوهیږي نه
چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقلونه وایي مالکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې وایي خدای پسې دا قمقل تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ ما که خفه شئ تاسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته وہی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے بس تاسو په خفګان می پروا نشته خدای دې خفه نشي تاسو وایې په ایمان چې دومره پوهېږئ دومره چې امام پسې 2 رکعاته ونیسي او 2 درنه لاړ شي او بیا پاسې نو ځان له چې مونځ کې چپ به ولاړې او که قرات به پکې وي ته دومره پوهېږئ را پاس هم در کې یو دومره نه پوهېږي خبرې کلنکاري کړتې داسې ملکم نیولی دی په دکانونو چې کېني او بیٹک کې کېني کیا ہویا بھائی کیا ہویا کیا ہویا وہ تریٹ دی تھی صدر ریگن نے کہ پرخچے اڑا دی تھی تو کہنے کہ صدر ریگن دے نال اون اٹھ کے چلا ہے تسی یہ کہندے ہو کہ مولانا بجلیگر شہر دے لوگ کے پیچھے ڈرامے کر دے کیوں میں شہری نہیں ہوں کہ میں شہر دا نہیں ہوں لعنت ہوئے اس ملا تے اور اس آدمی دے ہوتے جڑا شہری تے پٹھان نو علیحدہ علیحدہ سمجھے لعنت ہوئے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے سارے جناب رسول اللہ دی روحانی اولاد ہے میں تو ایک پراؤں میں تیرے سی وڈا شہری شہریاں دا وہ پیدا کر شہریاں دا نہیں کنین دی سوئی تنو میں نے لگائی ہے اس تے تو تڑپ نہ پیا بانے کچھ اور بڑھانے میں شہریاں زخارین پختون نے پختون سی پختون خنن کوثر نیازی میں اخبار کی ویلی دی چیزم پختون مو دا پختانو تاریخ میں بیان کرے مال چے تا پختون نو زما دا پختون توبہ چې ته پښتون نو ما د نن نه د پښتون توبه وستا کدا پښتون داسې لکه کوثر نیازی چره ما زماته توبه زما عزیزانو عرض دا مونږ او تاسو ټول د سردار کونین خاک پائی اور ایمان امداد چې اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان واللہ العظیم چې د مدینه د کوسه د سپو د خپو خاورې د چا سترګو ته نصیب شي دې کې جنت دې کې جنت تکبیر رسالت دغه عقیده د علماء دیوبند د مدینه د روضه اقدس خاورې ګردا هغه شیخ الهند په رنجو کې مکس کړي او په سترګو کې بیا چولې چې دینه بهترین دوايي بل څه کې دي د مدینه منوره قجوري داغه ګټکی معده کړو په دوايي کې واچول چې دینه اعلی دوايي بل څه کې دي دا د علماء دیوبند ایمان د رسول الله شان شیخ صادق په یو ټکی کې ویله او دغه د علماء دیوبند ایمان دی چې بعدس خدا بزرگ توی قسمو الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسا
دغه مقام دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس څومره دا انچی ټیپ جبریل سرم نو چې شان رسول ناپ کی چې څومره دا انچی ټیپ هغه دومره وا چې جبریل به ورته یو ورځ مخامخ ناستو او ورته داسې کته ورته وی آفاقها گردید ام مهر بتان ورزید ام آفاقها گردید ام مهر بتان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری آفاقها گردید ام مهر بتان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل علیہ السلام ورتوئی و یا رسول اللہ یو لک سلیر زر محبوبان میں ولید او په خدای قسم بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. ته په کلابل شه اغه شان چې د کوم شان متعلق خدای ویلی دی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی. اللہ دا ٹول ملائکے سلام لیگی پا محمد رسول اللہ باندے. اللہ کم شان باندے چی اللہ او دا کائنات ٹول ملائکے سلام لیگی آشان بسمرے. بیا امام غزالی لکلی چی آرا و رز او یا ذرا ملائکے روزہ اقدس باندے سلام کولو ترازی آرا و رز. نن چکم ملائکی سلام لراشی تر قیامت اب بیاد دوی نمبر نرازی. شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دا دارالعلوم دیوبند صدر مدرس چی دا ہندوستان علماء باغتا کتب خانہ ناطق ہوئی. طالبانو تی تپوسو کو چی یا رسول اللہ حضرت شیخ ما قولک فی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر دا علم متعلق تاسوئی اگوئے کہ پا شریعت کی چا استفتاؤ کا نو آغا فتوہ باورکوم چی کما قرآن ویلی دا او کہ پا عشق کی معنی دا رسول دا علم متعلق چا فتوہ غختا نو آغا فتوہ باورکوم چی کما قصید بردے والا ویلی. ومن علومک علم اللوح والقلم. اے پیغمبرہ ستا پا علمونو کی لوح قلم من دا پارد تبعیز لوح قلم پا کیو جز دے ستا دا علم. قرآن عمر عظیم علم پا دے کائنات کے بل سکے دیشی چا خدا پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو خیال راگی دی نظمارز دا وزیزانو کہ دا ٹولی خبری اپستی سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا ډیر لوی شان دا ډیر لوی شان. ددنه بغیر به بیڑی جوړیږي نه. ددنه بغیر کيو لک کالا یو سړی الله 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 وی او محمد رسول الله نه ویلی د جنت بوئی په حرام دی. دا مذهب دی د علماء دیوبند. زما عزیزانو عرض داو چې ابرها هغه مکی او تر ګرځي چې کیږي بس چې ما د خپل خدای د کعبه بدل نه اغسته. د شپې څوکیدار چرته تلو د ورمنډه کړي دا په کې ډکی متیازي کړي. څوکیدار چراغ چل کده د ابرها په کعبه کې متیازي چا کړي بیړه غر کړي. خیر سی ای ڈی والا ہوتا الا سړی پیدا کړي. سی آئی اے او انٹیلیجنس او دا اور پسی ګرځي ګرځي بوټي سړی راوېست. چې راوېستو نو ویجی داده وی داده الکه ولی دا کار کړي. ویجی الحمدلله سدی چې خو خدما سره وکا ما د خپل خدای د کعبه بدل واغستو
اوس تستا خوخه ده. وینو دا کار دی ولی پکې وکړو. وی ما کته تا په دې د کعبه نامه یې خیدا نو ما پکې غل کول چې په ما سکیږي کنه کیږي. خو ابراهه په دې کې هیڅ نشتا ورانه کا. وی ولې استاد مکه کعبه وی هغه ته چې څوک کاغو غوري سره غورځي سر کپر او خوري خپلا چې هغه کعبه ته څوک کاغو غوري. ابراهه خو گورنرو ویل ترغه په آرام کې ننم چې تر څو مې استاد خدای کعبه ورانه کړی ني. مکی ورته ما خپل کار وکړو ست پويګا او مکه دې پويګا ورځه په آتیان او فوج وړاندې رستو ابراهه پکې په خپل کمان کوي. 3 میل فاصله باندې مکه کې ډیرا واچول چې ساتيان او فوج به برابرو او په کعبه باندې کو چې دا کعبه ورانه شي. فوجیانو د عبد المطلب خان نیول. عبد المطلب ورغه صاحب ستا فوجیانو زما خان نیولی. ورته زه د کعبه ورانول لراغلم د دې تپوس نه کوي او د خانو تپوس تراله ویجی چې د کوم شي مالک زېما داغه تپوس ز کوم چې د کوم شي مالک خدای دې تپوس پويګا او خدای پوي وخا ورکې د تو خان اتیان مخ کې او فوج ورپسې او په کعبه ور مخامخ چې ور مخامخ کې سړی نو مولیان نو چې جلسه کړي وې چغې والے وې جلوس راويسته وې چالا کعبه ورانی گیت نو. اوس خو جمعات ورانی کی چرته نو جلوس براو بس شور بواچه مولیان به تقریرونه شو نه بجلیګر مولاو نه چینیوټی مولاناو نه پکې قریشی صاحبو نه پکې هاشمی صاحبو یو نو. اوس بچ کیږي او اتیان او فوج دې د مقابله بچو کوي. وکه دا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أبابيل رال هوایی بمباری شروع شو. څنګه بمباری ده؟ مارغان دو کانی پنجو کې یو مخوکه کې یو مارغ سره درې بمد رااله چراوی غرزول داتی په دملا چې کانه را غرزيږي پاس نوړو کې سورې ولاندې پکې دومره غاروش د سړی چې په دې ځای را غرزيږي لاندې صاحب دومره سورې پکې وش نراغه چې منډي وای جواب بیاړه غر سوشو مونږ د ملکم ساينس دانان وای چې عقل دان نه مني چې دومره کانه دومره سپیډ کې راشي او داسي سورېو کی او داسي چلو شي مالاو ته خو اول ما ته په خپل ملک کې عقل وخایا د عقل خبره دی عقل من قوم کی تا سره یو ځای چې کوم ملکونه آزاد شویو نن هغه اسمان چیلنج کوي لګیا دی ته چې کله نه آزادې نو وی اسمان کې لاندې راغلی نو مړزلو بول دی شروع چرګان جنگول دی شروع کابلای نه بار وګورئ دی بایسکوپونو سره یعنی دغه سي ارته سپېګمې به نیولیو په دا دکانونو بناستي کله به یو بوت ته ده لکه څه چل دی اوس سیلاب دی اوس سب قهر د پروردگار اخته یو بدبخت قوم په دې کې سدي تاسو وګورئ د کابلای په دې خلک او خپه په دې ما چې ملز بایگا لگا هرگز نه نالم منز بایگا لگا هرگز نه نالم که با مل هر چی کرداشنا کرد د یو خان او د نواب زوی به پکې ونه ګوري کل هم پکې دا د سټمارې زامن ناس دا خوار ګنتی او بلچو والا
میندې او خويندې پردی جامو وینځلو والا هغه پیسې چې وګټي نو دوی د سینما مخې ته پیچیز کی او د سینما ټیکټ پې لا کله شور واچوي ټیکټ په بلیک شو بعضې خبه سکوپونه چې دي خټول دي خراب پکې لا کم یو دی په بلیک پکې ټیکټ خرڅي زما عزیزانو د کم قوم حشر چې دای قوم د ښې ورځې تصور مه کوئ انتظار کوئ د دې چې خدای خبر چې مونږ الله کم قهر لا ساتلیو او په کم قسم لپیټ کې برازو طوفان برازي زلزلې برازي قحط برازي ایتھوپیا وګورئ قحط پکې راغلی دی ماشومان په غېږو کې په مور چکونه لګوي چې سو کم سو خورم سو کم سو قحط څنګه 5 کالونه باران پکې نشتا نور ملکونه لګیا دي روټۍ او اوړه او سامانونه ورلېږي په بار ملک چرته پوره کیږي چې خدای په خپله مهرباني نه دا قحط په تاسو نشي راوستی نو په دې پوه نه یم چې مونږ بغاوت هم انتها ته ورسېد زمونږ پېښور وګورئ ډېر د حیا ملکو ډېر د غیرت ملکو خاص کر صوبه سرحد کې چې کوم غیرت او حیا او شرم او ابرو وه داسې په ټوله دنیا کې چرته نه وه نن د هغې ملک نه وګوره سال جوړ لنډ وګوره دا د امریکني بنینونه او دا کپڑے دا سو ګوره لکه چرګې لاندې چې 40 بچي پیدا شوي او په ډیران ګورې په دغه هر ډیري ته چې ګورې ښځې په دغه مړې گئی نه په بنینو په کپړو اغستو مړې گئی نه کپڑے خو دومره پکار دي چې بس وخت په ټیله شي نو ټوله ورځ کلونه وشو کلونه چې نه زمونږ کپڑے پوره کیږي نه زمونږ بنینونه پوره کیږي نه زمونږ پیزار پوره کیږي کلونه غم خو یوازې د کپړو نه دی غم خو به نوري کپړه به دې دومره اغوستي چې وخت په ټیله شي غم به د دین کې تاسو ګوره د خپل ملک بمچرې په اسلام په جړه لیدلی ایس ډله یو جلوس بم چرته دا نه لیدلی چې نن په اسلام جاړو چې هغه دین چې د محمد رسول الله په وینو پاللی شوی و هغه دین چې د صحابو په وینو هغه دین چې د امام حسین په وینو پاللی شوی و هغه دین چې د علي اکبر په وینو او د شاه قاسم د ډومبۍ شپې د ناوې په پرېښودو پاللی شوی و هغه دین ننل په ملک کې څه جوړېږي لګیا دی دا غم چا وکړه خو بس برافات دی حلوا ده او کیر دی او شربت دی او اخره وسټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بنیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یویس په بنیره لا الوا ده که ارواګانې کم ځای کیني خدای هم سټاو بس روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دي لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلق خیراتونه کوي یو راغې ما ته وایي چې یاره آج کے پکانا بکا رہے مولوی صاحب صدر کے زب بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہوں نے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے پن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے او سلون ہو اگر اشتیا بے گالا ڈونگا ڈا کراؤڑا سار مانا تپوس کئی چھ مولی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو منے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئی
نه خزی پوی دی او نه سړی پوی. عزیزانو ساينس پورې مې وی چې زمونږ ملک کې ساينس کم ځای. ساينس خو د هغه چا وایا چې کوم قوم کې جوش نشته او هوش پکې. دې قوم کې ساينس آیو ساينسدان داسې زی داسې اوس دا خبرم ډېری کیږي خدای شته او نشته، دین شته او نشته، مذهب شته او نشته، مالدار څه به ټیک شي چې د ملک قانون ټیک شي. هر څه به ټیک شي. یو پادری سوال وکړ په یو مولا، زتا سرلاندې او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته، ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته. یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه، دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې ګرځي که نه، دا د یو ترک خو چې ترک شي په دې غوږک سور شوی نو دی سمزه کمکل بچیا کوک ولې ځي. تاله د سړیتوب چل نه درځي. ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې. اوه تو کدھر گیا ہے؟ جی میں سواد گیا ہے. کیوں؟ وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو غڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر. ما تاسو پی جنم نا لاړ هغه خلق چاتو پوله به سینې نیوې خلق. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې مالک ساينس مليان ساينس نه مني. ولې نه مني؟ مولانا لوی ساينسدان خو بل څوک شته نه. ټول قرآن ساينس دی. په دې کائنات کې فکر تدبر او تفکر قرآن ویلي دي پکې کوو عجایبات تیرا وباس. عقل چې پکې جوړ کړی دی د بجلی دا څوک نه مني. او زه وایم چې پکې ته جوړ کا کنه. زه خپه په دې ما چې غول امریکا وکي او تیزونه په تاسو اچوي. زم تاسو تورزن شي جیپ امریکای پات سرولیږي او ډیبرای په تټټ کې وای دا پاکستان سمبل دی. دا پاکستان لا جیپ کم ځای کې جوړ کړي. ته د جیپونو جوړولو قابل یې؟ تا دوايانې وګوره، ستا کپړې وګوره. بل ملک کې د کپړې جوړیږي پاٹ سے د کم ځای ناراضي. او بیا د بار ملک کپړو نرخ مو ګورو، ستا د ملک د کپړو نرخ مو ګورو. تا جوړی کړي دیسی کپڑے 25 روپے گز او د بار ملک د کپړو نرخ مو ستا گز بر دے 25 روپے گز، داغي 2 گز بر دے 20 روپے گز. دیتا مو ګورو. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا ملک په مونږ په خپل جوړو. د ملک دشمن دا د خدایم دشمنی او د رسولم دشمنی. په دې خبره پوهیږئ؟ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی. کس چیز کی تفتیش؟ بجلی گر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر مخصوصا دی ویلی وہ قابل اعتراض خبره کوم نه. زه خو ډاکټر یم، ما سره ګوړه او چینی نشته، کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي. قابل اعتراض خو زه یم نه، زه ډاکټر یم. په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته وله، دا به بېوقوفي ای به که نه وي. وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي؟ بیړه دې غر کړه بې ستنې نه جوړېږي نه. په ډاکټر څنګه اعتراض کوي؟ زه خو ډاکټر یم. قابل اعتراض خبرې زه نه کوم. رحمان څه عجیبه شعر. رحمان بابا وایي وزه یو دم تا ستا د غمه بېغم نیمه، بېغم ستا د ذکره فکره یو دم نیمه. هر زیارت لره چې زما مراد مې ته، زه ظاهر د بتخانې یو حرم نیمه. والله تو وایه چې د ملا خوشحالي چې ټول پاکستان کې اسلام 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 او دین او مذهب مذهبي، مولا به په دې خوشحاليږي، او که چې ټول پاکستان بی دینه مولا به په دې خوشحالي. تاسو وایئ زما خوشحالي
هغه دا چې د ملک د عدالتونو قانون دی قرآن او حدیث اور سب ټیک شي. والله که غل وګورې په سواد کې به د غلا نامه ولې چا نشو اخیستی ځکه چې قانون سخت. په دیر کې به غلا سره زر په لاس کې ګرځوا قدم بیرته غل ولې دی ځکه چې قانون نرم دی. قدم بیرته زناکار ولې دی ځکه چې قانون نرم. قدم بیرته شرابي ولې دی ځکه چې قانون نرم. اوس بل لعنت راوته هیروین د مولا بچی تبا شو، د پیرانو بچی تبا شو، د سیدانو بچی تبا شو، د عوامو بچی تبا شو. دا پودر چې راوتی ٹھیک ده. د ملک یو څو قسم مالداره کېدو د پاره د قوم بچی تبا شو. ان قریب جنکو هم په شروع کړی دا ورشي اسپیټالونه او پاگلخانه ډکې شوې د هلکانو نه چې پولیسي نیسي او اسپیټالونو ته بوزي او ګولۍ اوستنې چې روزي بیا په شروع کی د قوم بچی تبا شو. دا رکاول زما کار خو نه دی، نه زه رکاول شم. پرون یو مړ دی په جیل کې واورئ دا عجیبه درته ویل. په جیل کې چې مړ دی په درېیمه ورځ چغې شوې چې هله په قبر کې ټوپونه وي. ټوپونه وي څنګه ټوپونه وي درزار پکې کېږي. نو په سړک به چېرته لارۍ موټر تېرېده نو هغې سره خو سړک خوځي چې خوځي ول هغه دی وخوځېدو وایي چې زه ژوندی یم او مې باسئ. الله عزیزانو خلقو چانه تپوس نه دی کړی ما پسې رالم مال پام کوئ بیړم غرقه چې وې نه باسئ ختم دی هغه غرق دی چې ورپسې تللی دي چې نه نه ټوپونه وایي پکې چې را پرانیستو چې ړومبی خښته یې ته لرې که دا مچان داسې یو بهیر ترې راووت او داسې بوی چې خلق یې لیوني کول. دا پرونی خبره. زما عزیزانو عرض مې دا و د قوم بچی تبا کېږي لګیا دی. خدای ته وګورئ چا چې د دې ایجاد کړی دی او د دې بنیاد چا سره دی راویني صحیح سرمنې ته وباسئ بیړي ولا تبا کې ټول ملک تبا. اول خو مونږ دا وی چې زه امریکې ته وړي خدای دې امریکا غرقه کړي نو اوس مونږ بل له کوې کنستو په خپله پکې وغورځي زمونږ بیړي تبا کېږي لګي. دا داسې لعنتي نشه ده والله چې د هېڅ نیک او د بد اولاد ته بچ نه. ما په دې خبرو پوهېږئ. خدای ته وګورئ یو نوجوان طبقې خدای ته وګورئ دې لعنت باندې اخته نه شئ تباه به شئ غرق به شئ. مور بم او پلار بم سرونه شو کوي او علاج بم بیا نه کوي. دا دومره عظیم لعنت په دې ملک کې وګوره. امریکا پیسې را لېږي چې دا بلا بند کړي. پیسې مونږه داسې لګي چا ته رسي نه زمونږ نه کېږي نو تاسو له څه درکړو. وای چاله ورشم چې وجاړما چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما. چاته جاړې چاته فریاد کې چاته سوی دی لیونی دی دماغ خراب ٹھیک گورو با چې چاته وي دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر. مولی غلام احمد بابے اللہ اور تمہاری لڑائی ہے میں بھی تماشا دیکھتا ہوں کہ کون جیت. اللہ یو څه وایو مونږ بل څه کوو رسول یو څه وایو مونږ بل څه کوو ګورو چې ګټه به د چا کړي. عزیزانو ساينس مونږ ملک کې کوي خو ډېر به ښه وی. کاش چې نن مونږ جازونه جوړولی شوی کاش چې نن مونږه توپې جوړولی شوی کاش چې نن مونږ ټینکونه جوړولی شوی کاش مونږ د دې قابل وی مونږ د دې اهل وی. مونږ نن اټم بمې جوړولی شوی مونږ نن هایډروجن بمې جوړولی شوی کاش چې مونږه ساينس ماسټر دی دا ام ونې لاندې ولاړ دی هلکانو ته وایي راشئ که نه دا د خدای بله غلطي درته دا وګوره
دا د ام ونه لویه ده میوه یې وړه ده پیټه کدو ونه وړه ده میوه یې لویه ده عقل دا وایي چې دا میوه دلته وی او دا میوه دلته عقل دا هغه وی ښه چې یو شي نامې په دې سر راوغورځېد یا الله توبه هلکانو ولې پروفیسر صاحب ولې وی بس خدای چې څه کړي ښې کړي چل څه وشو وی دا که اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی وا په ما راغورځېدلی دا زمونږ ساینس تاسو به راشئ جومات کې یو مور مړی پلار مړی ملا به مولوي صاحب ساینس منې او ساینس ته وایي او دا پکي لاندې ناست نه ګوره اوسپنې چلیږي او خدای خبر پوهېږم کمکل ساینس نہیں مانتے کون نہیں مانتا میں ماننا ہوں میں تنو سائنسدان بن کے ماننا تنو ترقی یافتہ بن کے دیکھنا امریکی راکٹ سپوږمۍ ته رسیدل او جی تاسو نه مانی چې سپوږمۍ ته رسید نه زه نه مانی او چې څنګه نه مانی رش کینه دلته کینه په دې قرآن لاس چې تا راکټ لیدلی چې سپوږمۍ ته تللی کې و نه جی ما خو نه دی لیدلی خو اخبارونو کې راځي مال اخبار ډېر لوی کتاب دی او که قرآن لوی کتاب و نه جی قرآن لوی کتاب مال قرآن ویلی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چې چا د سترګو پر رب کې سردار کونین اسمانونو ته بول د اسمانونو سیل پیو لیلن کې تنوین د تقلیل د پاره دی د سترګو پر رب کې د دې نامه نه علی څوک چې چندو پار تللی دی و اسمانه پار تللی دی سدرة المنتهى نه پار تللی دی لامکان نه پار تللی دی داغی نوم نه علی او د امریکې راکټ چې اخبار کې راغلی دي 14,000 میل درې هغې وظیفې کوي لګیایي په دې خبرو پوهېږئ عقل وکړئ که امریکې راکټ سپوږمۍ چې څومره ځمکې نه لرې ده دومره اول اسمان نه را لاندې ده دې ځای پورې د امریکې جاز لاړو دا څه تعجب نه دی تعجب دا دی چې زما آقا او مولا جناب محمد رسول الله آسمانونو تلاړو او د الله په دیدار مشرف شو تاسو خیال راکړئ د دې نوم نه علی او د امریکې زه تا ساینسدان جوړول غواړم تا انجینیر غواړم تا یو قابل تعریف هستی غواړم چې ستا ملا تړلی وي او ته انجینیر یې ته بندونه جوړولی شي تاسو وګورئ د ورسک ډیم انګریزانو به جوړولو نه زمونږ دا بیړۍ چې دي دوی به داسې پړسېدلي لکه د چونډخانو پراتو او هغې انګریزان به په دریاب کې غوپې والې او بندونه به یې تاسو د دې اهل یې چې ته د ورسک بند تا ولې نه تړلو چې د انګلینډ انګریزان ورپسې راتله د توربېلې بند ته ولې نه تړې چې د انګلینډ انګریزان ورپسې راغلي دي او انګریزان هغه بند تړي تا باندې څه بلا شوې ده تاسو خیال راغی جي عرض مې دا اوس تا هغه ټاپ ته رسېده غواړم چې ته د نورو قومونو نه بېنیاز دا به هله کېږي چې تا سره سوچ وي تا سره فکر وي ته څه ځان جوړول غواړې زمونږ د سکولونو د تعلیم حالت وګوره هلکان سبق نه وایي ټیوشن یې کوه سبق نه یادي امتحان چې ورکي استادانو پسې به ګرځي چې چرته پرچې تلي دي چې ها بیا که چرته نقل کوي او ویلی سي بیا په بڑا تماچه یا چاکو ور سره په سړیم وهي چې زه د نقل پورې ولې ونیم تعلیم جنازه وته ده زمونږ د ملک نه د دنیا او د مذهب دواړو تعلیمونو جنازه وته تاسو ته چې ګوري زمونږ مذهبي طالبان هم سبق نه وایي ایم چې ګوري یا به غونډس کې کوي په وزیر باغ خاص کر دا چترالیان چې ګوري دوی بالته غونډس کې کوي
تاسو خیال راغی لکه غونډس کو نه څه غواړي کم بخت هدالکان به ګوري دومره غری ډوګې به پیدا کړي کې میچ مین آف دی میچ شرمیدل مین آف دی میچ کون بن گئے थे تیزونه څوک چاینه څوک مین آف دی میچ خبیا غونډس کې ته ګوره د جنکۍ ورته دوربین لګولې جنگ اخبار د لاهور وګورئ دغې د منصفه جنکو ورته دوربین لګولې داسې ګوري دا پردي لونډان پردي سنداګان زمونږ جنکۍ ورته دوربین لګولې ګوري چې دا ملک دی دا مونږ خلک دیخوا وګوره کرکټ ګټل ډېره توره ده او که بیت المقدس ګټل ډېره توره ده خبره وکړئ کرکټ ګټل ډېره توره ده او که بنګال بیا را واپس کول ډېره لویه توره ده کرکټ ګټل توره ده که دیلی ګټل توره ده توره دا ده مونږ په قهر اخته یو سار نواله تر ماښامه ښځې او نر دي چې ورته ناست دي پلانې وګټله که نه ښه بس خبره خلاصه ما عزیزانو لږ عقل وکئ هوش وکئ سوچ تاسو پوه شوئ خبره مې دې پورې چېړلې وه چې د دې دین حفاظت الله که ملیان نه مسلمان یو نه نو الله یې په مارغانو اتیان او فوجیان کلهم فجعلهم كعصف مأکول الله وی ما داسې کړه لکه د غویانو په خپو کې چې ګیا پیمال شي کم کاڼی چې د ابرهه د پاره مارغه راوړی کم بم چې په دې به ابرهه ولم ابرهه منډې کې منډې یمن ته جلارو بادشاه ته وې بادشاه وې څه چلو شو وی جسه مارغان غوندې رالو بس هر څه یې غرق ویل مارغانو څنګه غرق دا مارغه ورته پاس په روشندان کې ناست ابه مې نیولې چې ته دا حال دته تېر که تام نه پرېږده چې ده داسې وکړه وی چې دا مارغان دي خو چې هغه داسې وکړه ته بس مارغه راغی او د ابرهه په دې سر یې کاڼی راواچلو لاندې پکې دومره غار جوړ کو د بادشاه په غېږ کې فی النار وسق